که چیرې تاسې هم یوټیوب چینل لرئ او غواړئ د خپل چینل واچ ټایم یوازې په 40 ساعتونو کې پوره کړئ نو دغه ویډیو خاص تاسو دپاره ده. سلامونه، نیکې هیلې او ځل بیا باور لټون یوټیوب چینل له طرفه هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم یو ځل بیا د یو بلې نوې په زړه پورې ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو د یوټیوب چینل اړوند ده چې څرنګه کولی سو د خپل یوټیوب چینل لپاره واچ ټایم یوازې په 40 ساعتونو کې پوره کړو. له هغې څخه وړاندې که چیرې تاسو له موږ سره په چینل کې نوي یاستئ زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې زموږ ادرس فالو کړئ. راځو دوستانو چې څرنګه کولی سو د یوټیوب چینل دغه واچ ټایم په 40 ساعتونو کې پوره کړو. هغې دپاره دوستانو تاسو راسئ پلی سټور ته او په سرچ کې ولیکئ ملټیپل ټایم واچ براوزر. دوستانو دغه اپلیکیشن نوم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، ملټي واچ ټایم براوزر. تاسو کولی شئ له دغه ځای څخه په اسانۍ سره انسټال یا ډاونلوډ کړئ. په سکرین باندې تاسو د اپلیکیشن نوم ښکاري طریقه درته په ویډیو کې درښایمه. رابسې دوستانو دې اوپن باندې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ بیا به راسئ دوستانو دا اپلیکیشن به اوپن کړئ. له هغې څخه وړاندې تاسو به راسئ خپل یوټیوب چینل ته. د هغه چینل واچ ټایم چې تاسو غواړئ پوره یې کړئ د هغې څخه به د یوې ویډیو لینک کاپي کړئ. ګورئ دوستانو د مثال په ډول زه غواړم د دغه چینل واچ ټایم پوره کړم، راځم د همدې ویډیو لینک کاپي کوم. لینک یې څنګه کاپي کیږي؟ رابسئ دوستانو په دې 3 لینونو باندې به کلیک واخلئ، بیا به دوستانو د شیر بټن کلیک کړئ، کاپي لینک به یې واخلئ. اوس دوستانو په خپل موبایل کې همدغه اپلیکیشن چې تاسو له پلی سټور څخه انسټال یا ډاونلوډ کړئ رابسئ همدا به اوپن کړئ. ګورئ دوستانو په لومړي ځل تاسو کوم پرمیشن غواړئ هغه به ورته ورکړئ. په دې ځای کې به دوستانو تاسو درېیمه کټګوري انتخاب کړئ. when the video ends it will play again automatically. همدا به دوستانو تاسو انتخاب کړئ. که چیرې تاسو ویډیو پای ته رسیږي په اتومات ډول به بیا پلی کیږي. رابسې دوستانو همدا به انتخاب کړئ. لږ ورته انتظار کوئ دوستانو، دا له موږ سره لږ زره لوډ اخلي. موږ او تاسو به یو بل سفر خلاصه شي په دې ځای کې. طریقه درته پر همدې ویډیو کې درښایم، کولی شئ د خپل یوټیوب چینل واچ ټایم پر همدې طریقه پوره کړئ. ګورئ دوستانو په دې لومړنۍ خانه کې به تاسو د همغې ویډیو لینک پیسټ کړئ کوم چې موږ کاپي کړ. اوس دوستانو رابشئ په د 8مه خانه باندې به کلیک واخلئ. 8 وینډوز غواړو دغه ویډیو موږ تاسو سره په 8 برخو کې پلی سي. په دې ځای کې تاسو وګورئ چې تاسو ویډیو څو دقیقې ده. که چیرې تاسو ویډیو 15 دقیقې وي تاسو به ولیکئ 300 ثانیې، که چیرې 10 دقیقې وي بیا به ولیکئ 600 ثانیې. 6 به په 10 یا 7 کې ضرب کوئ، یعنې دلته په ثانیو سره دی غواړي. تاسو به ولیکئ مثال زما دغه ویډیو 15 دقیقې ده، زه دلته لیکم 300 ثانیې. کله چې دغه 300 ثانیې زما ویډیو کتل کېږي له هغې نه وروسته دی بیا اټومیټیکلی پلی کېږي، یعنې 15 دقیقې که چیرې زما ویډیو پلی سي بیا د اتومات ډول باندې پلی سي ماته. ګورئ دوستانو دغه ویډیو موږ او تاسو سره دلته راخیستل کېږي. کله چې تاسو دوستانو دغه ویډیو دلته راواخیستله دغه غږ به دوستانو تاسو نه لوړوئ، همداسې موډ به کوئ. دوستانو تاسو په سکرین باندې طریقه ښکاري، په همدغه ډول به ستاسو واچ ټایم پوره کېږي. بره ثانیې ښودل کېږي، لاندې ویډیو مخ پر وړاندې ځي. د دغې طریقې د لارې تاسو کولی شئ د خپل یوټیوب چینل واچ ټایم په ډېر په اسانۍ سره پوره کړئ. په یاد ولرئ کله چې دوستانو تاسو په دغه طریقې سره د خپل یوټیوب چینل واچ ټایم پوره کوئ نو تاسو به د یو موبایل څخه ځکه دوستانو بیا شاید امکان ولري چې ستاسو د یوټیوب چینل واچ ټایم ډراپ شي او ستاسو هڅه بې ځایه لاړه شي او ستاسو خواري عوض شي. نو کوشش وکړئ کله چې تاسو له دغه طریقې څخه استفاده کوئ بیا نو ځان سره 2-3 موبایلونه ولرئ، همدارنګه خپلو نورو ملګرو ته د خپل یوټیوب چینل لینک واستوئ تر څو په دغه طریقې سره ستاسو واچ ټایم پوره کړي، یعنې خپل موبایل یوې شپې دپاره کېږدي او دغه طریقې څخه استفاده وکړي. او که چیرې دوستانو تاسو غواړئ دغه اپلیکیشن زموږ له ټلګرام څخه ترلاسه کړئ بیا به راسئ په ټلګرام ته او په سرچ کې به باور لټون ولیکئ. کله چې دوستانو تاسو په سرچ کې باور لټون ولیکئ بیا راسئ په دې 3 لینونو باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې دوستانو تاسو ولیکئ یوټیوب واچ ټایم. که چیرې تاسو نه شو کولی د پلی سټور څخه دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ بیا کولی شئ زموږ له ټلګرام چینل څخه په اسانۍ سره انسټال کړئ او ګټه ورڅخه واخلئ. یوټیوب ټایم واچ براوزر کله چې تاسو دا اپلیکیشن سرچ کړئ ستاسو مخې ته به همدا راشي، کولی شئ په اسانۍ سره یې زموږ له ټلګرام چینل څخه هم یا د اپلیکیشن انسټال کولی شئ. بیا هم دوستانو تاسو ته یادونه کوم که چیرې تاسو له دغه طریقې څخه استفاده کوئ او غواړئ خپل یوټیوب چینل پر مخ یوسئ او واچ ټایم یې پوره کړئ تاسو باید خپل ځان سره ډېر موبایلونه ولرئ، همدارنګه د یو موبایل څخه استفاده مه کوئ تر څو ستاسو خواري او ستاسو هڅه ضایع نه شي. کوشش وکړئ له خپلو ملګرو ته میسج وکړئ تر څو تاسو واچ ټایم پر همدغې طریقې سره پوره کړي. خو بیا هم تاسو له یوه موبایل څخه استفاده مه کوئ، شاید یوټیوب خبر سي او وپوهېږي چې تاسو په دغه طریقې سره خپل د یوټیوب چینل واچ ټایم پوره کړی ده او ستاسو یوټیوب چینل واچ ټایم ډراپ شي.
نو ګرانو دوستانو دا طریقه چې څرنګه کولی شو د خپل یوټیوب چینل واچ ټایم په یو څو ساعتونو یا په یو څو دقیقو کې پوره کړو. که ویډیو معلوماتي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي ویډیو ته لایک ورکړئ او همدارنګه که زموږ یوټیوب چینل ته په لومړي ځل سره راغلي یاستئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکې نوې هره ویډیو تر تاسې د ورسیږي. تر بیا ښه وخت ښې چارې.